نن ورځ مونږه ډسپلی وایو ډسپلی پراپرټي وایو او د ډسپلی یو څو ویډیوز وایو ډسپلی ډېر زیات ویډیوز لري خو په الحال مونږه درسو مونږ غواړو چې ځان پې پوه کړو او مهم درس ده ډېر زیات امپورټنټ ډسپلی زمونږ دپاره ځکه که مونږه سبا نیو بار وغیره شیزونه جوړو او همدا شانتي چې زمونږ دپاره ډېر زیات په ډیزاین کې ډېر مهم رول لوبوي تاسو اوس ورته ګورئ ډېر زیات امپورټنټ ده نو په همدې خاطر باندې لږ لږ ویډیوز به نه وایو او بیا پر مخ باندې ځو همدا شانتي نو نن ورځ تاسو اول وپېژنئ چې بلاک لیول او انلاین لیول الیمنټ چې کوم موږ په HTML کورس کې ویلي دي خو هلته موږ صرف ویلي ول او لږ پیژندګلوي مو کړې وه هغه کسانو چې HTML کې برخه نه اخیستې یا HTML کې نه دی یاد کړی دلته ورته وګورئ او دې کې به بیخي ښه پرې پوه شئ او دې باندې موږ نور پروسس هم اجرا کوو اول تاسو دلته کې وګورئ زه راځم دلته کې ما ګوره څه کړي دي یو هیډ مې اخیستی بیا مې پاراګراف اخیستی بیا مې یو ساده ډیب اخیستی ډیب در منځ مې بیا هیډ 2 اخیستی بیا مې 2 پاراګراف اخیستی سمپل هیڅ شی نور نه دی کړي زه چې کله راسم خپل براوزر د دې ځای کې ګورئ دا شانې ساده لیکل دي زما سره اوس په دې کې موږ پېژنو چې بلاک لیول چې ده انلاین لیول چې ده بلاک څنګه کار کوي انلاین څنګه کار کوي دا کوم ایلیمنټس دي تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ ډېر زیات امپورټنټ دي په دې خاطر باندې زه چې تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړئ راځو خپل دلته کې راځو تاسو دلته وګورئ دلته کې ما دا اخیسته د هیډ 1 کلاس مې ورته ورکړی زه راځم دې ځای کې یو کلر ورکوم کلاس د نو ډاټ سره سټارټ کېږي او دې ځای کې به موږ د کلاس نوم ولیکو هیډ 1 او دلته کې به راشم دې ته به زه یو بیکګراوند کلر ورکړم کله چې دې ته بیکګراوند کلر ورکړم تاسو به وګورئ چې دا سګي هر کلر تاسو ورکوي ما د کلر ورکړل ورته او دا به زه راشم اوپن به کوم د لایو به اوپن کوم چې بس ډایرکټ هلته کې موږ د ریزلټ ښیي بار بار ورتګ ته ضرورت نه وي تاسو وګورئ کله چې ما دې ته بیکګراوند کلر ورکړلو دا وګوره دې سر نه واخله سټارټ کېږي او په بل سر باندې دا ختم شولو خیال همدا ورته له یو سر نه سټارټ شو په بل سر باندې دا ختم شولو دا بلاک لیول دی ته ویل کېږي دا بلاک ده بس دا یو بلاک زموږ سره نیسي ګوره دې نه واخله تر هغه ځای پورې چې څومره ایریا وه ټوله یې ونیوله بل زه راځم دې ځای کې یو بل هیډینګ اخلم که زه چېرته بل هیډینګ اخلم هغه به د دې نه لاندې راځي تاسو ورته ګورئ چې هر قسم هیډینګ زه واخلم فرض که زه یو بل هیډینګ اخلم هیډ 2 چې زه کله دا هیډ 2 اخلم او زه دلته کې راشم ګورئ دا دې نه لاندې راځي ځکه دا بلاک لیول هغه یو بلاک یې ونیو بل بلاک دا نیسي هیډ 2 هیډ 2 ښه چې شی هیډ 2 نه هیډ 2 دا شولو هیډ 2 زموږ سره ټیک ده هیډ 2 نه داسې به کومه چې هیډینګ 2 اوس دلته راځم تاسو وګورئ دې به زموږ دپاره څه کړی دا زموږ سره ګوره هیډ 2 راغی صحیح شو ما هلته کې لیکلی چې هیډ او دلته کې به ورسره لږ ولیکم چې هیډ 2 دا وشول دې ته به یو کلر ورکو څه رقم کلر ورکو داسې کلر ورته ورکو ساده ځان نه تکلیف کوو ولې ځان تکلیف کوو دا دلته کې راوړم دلته کې زه لیکم چې لیکم هیډینګ او دلته کې زه دا څه کوم دا زه 2 کوم اوس تاسو وګورئ دلته کې دا کلر ونه ختمو د چې کلر ختموي نو څه شي کوي دې ته زه یو بل کلر ورکوم کوم شانتي کلر ورکوي دا شانتي کلر ورکوم تاسو اوس وګورئ هغه په یو لاین کې راځي دا په بل لاین کې راځي هغه یو بلاک شو دا بل بلاک شو همدا شانتي پاراګراف هم زموږ سره چې دا بلاک ده دا نور اول هیډینګ نه واخلص په دا بلاک ده ډیب هم زموږ سره بلاک ده دا چې نور هم چې زموږ سره بلاک دي تاسو به اوس پېژندلی وئ چې بلاک څه کوي یو سر نه سټارټ کېږي تر بل سره پورې چې څومره ایریا د هغه ټوله دی په بر کې نیسي بل نه پرېږدي چې دې ځای کې څنګ کې ورسره راشي همدا شانتي پاراګراف ده زه راځم همدې پاراګراف ته نه ده کوم کلاس مې ورکړی دا نوم دې پاراګراف ته ما کلاس ورکړی P1 تاسو اوس دلته کې وګورئ بلاک زده کوئ دا ډېر زیات امپورټنټ ده ځان پې پوه کوئ مهمه ده خلاصونه هم نشته ترې دا به وایو او دې نه پس نور ویلیوز هم وایو چې دې نه هغه څنګه کار کوي دا مو چې کله دغه کړلو اوس دا دغه کوو څنګه کوو P1 ته راځم او P1 کې به زه داسې کار وکړم چې P1 ته به زه دې ته هم بیکګراوند کلر ورکړم کوم قسم ته بیکګراوند کلر ورکوم دغه شانتي بلو بیکګراوند کلر ورته ورکوم دا بیکګراوند کلر مې چې کله ورکړلو تاسو اوس وګورئ دا څنګه اخلي دا ورته ټوله ایریا زما سره یو سر نه واخله بل سره پرې ټوله ونیوله کم دا شانتي زه یو بل پاراګراف واخلم چې هر څومره وړوکی پاراګراف هم واخلم دا به هغومره ځای نیسي دلته کې راځم ګورئ یو بل پاراګراف اخلم تاسو ورته ګورئ دلته کې لیکم چې this is also a تیز لیکل دا وي فاره ومې لیدلو دا زموږ سره یو ده نه پاراګراف ده او دلته کې به زه یو کلاس ورکړم چې شی فار 2 دا وګورئ دا پاراګراف راخلم ورپسې یو بل پاراګراف راخلم ورته ګورئ دا یو په بل پسې تاسو اول دلته کې دا وګورئ او دلته راځم دې ته زه یو کلر ورکوم څه په نوم باندې فاره 2 بیکګراوند کلر څنګه براون
هسې ځان نه کلر ورکوم خطا کلر یې ورنه کوي ورته وملیدل دا ګوره لیکل ډېر کم دی دې ځای کې وینئ this is also فاره دغسې کې به تاسو ته ښکاري که لږ رانږدې کړم وګوره دې ځای کې this is also فاره دې ځای پورې لیکل دي خو دې سره نه واخله هغه ځای پورې ټوله ایریا زموږ سره نیولې ده که زه هر څومره لیکل وکړم دا ټوله ایریا زموږ سره دا نیسي همداشان دې که راسم ګوره همدې ځای کې زه بل دغه پیسټ کړم تاسو ورته ګورئ دا مې پیسټ کړلو دا مې فاره 3 کړلو اوس دا ګورئ دا بیا لاندې بلاک ته دا راځي هغه سره څنګ کې نه لیکل کېږي دا بلاک لیول دی دې ته بلاک ویل کېږي صحیح ده څه ویل کېږي دې ته بلاک ویل کېږي اوس تاسو ورته وګورئ دې موږ نه پیسټ کوم دا به زه 3 کړم او دلته کې به یو دانه کلر ورته ورکړو څنګه دلته تاسو لایټ کلر یوز کوئ لایټ بلو لایټ دا وګوره this is فاره دا دلته کې ورځ شته څومره ایریا دلته نورم راځي خو دا بلاک دا بلاک راځي دغه تاسو به سپیکر پیدا شوی دا موږ به څنګه پیژنو دې کې بلاک کوم دي کوم شی زموږ نه بلاک نسی دلته مې یو ډیب اخیستی ده تاسو به ګورئ زه داسې کار کوم چې همدې ډیب ته زه یو دانه دغه ورکوم چې ورکوم دې ته زه یو بارډر ورکوم ډیب ته مې کلاس ورکړی ده ډیب 1 ښه په توجه سره ورته ګورئ راځم دې ځای کې زه ورته وایم چې div dot div1 او دې ته مې څه وویل مسیر div صحیح ده div1 او دلته کې مې ورته ورکړلو چې بارډر مې ورکړلو 15 پکسله solid red ګورئ اوس تاسو ګوره دا ټول ډیپ د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې غونډه ایریا زموږ سره حالانکې لیکل دې ځای کې شوي دي خو دا چې د بلاک لیول ده نو ټوله ایریا زموږ سره نیسي نو تاسو به اوس څنګه پیژنئ چې کوم بلاک لیول دی راشئ صرف ګوګل کروم ته مو دلته کې ولیکئ چې بلاک لیول elements in HTML یا همداشانتې CSS هر یو شی ورته وایه دا د لیست ګوګل W3 سکول ته ځئ بلاک and inline elements دا دی بلاک لیول دا دی تعریف معرف هم شته ده دې ځای کې لیست ده ایډرس ډیټا ایچ آر لیست وګوره مین وګوره نیو وګوره یو ایل ویډیو همداشانتې پوټر دا رقم ته ډیویژن دا شانتې هیډر دا شانتې دا فری او دا پاراګراف دا ټول شی دی دا ټول زموږ سره چې د بلاک لیول یو سره نه واخله تر بل سره پرې چې څومره ایریا د هغه ټوله په بر کې نیسي ځان سره صحیح ده بل نه پرېږدي ځان سره څنګ کې دا انلاین دی انلاین کې چې راځي انلاین کې چې دا انکر ټیګ راځي سایټ راځي لیبل راځي سمال او ور او ایبریویشن او کوډ او میپ او سپین اکرونیم او دا وګورئ بی او امپسایز او ایټالیک او بیگ او ایمیج دا شی دی دا ټول زموږ سره چې دی دا بیا انلاین دی انلاین څنګه کار کوي انلاین دا شانتې کار کوي ګوره زه راځم هم د دې ډیب نه مخکې په دې کې زه یو دانه سپین اخلم چې شی اخلم زه سپین اخلم دې ځای کې تاسو ورته ګورئ چانه دې ځای کې زه سپین اخلم سپین ما وویل چې دا انلاین ده کوم یو ده انلاین لیول ده دلته کې لیکم چې this is inline level یا span صحیح ده کنه اوس تاسو دلته کې ګورئ دا ما سره څه کوي لیکل خدا دا راغلل دا this is inline level span دلته کې خدا لیکل راغلل یو کار موږ بل وکړو دا به ډېره بده نه وي چې داسې یو کار وکړو چې داسې یو کار وکړو څنګه یو کار وکړو داسې یو کار وکړو دا به زه ختم کړم دې سر وخوړو دا زه راکته کوم بیخي دې ډیب نه مې ښکته کړم چې تاسو ته د انلاین او د دې بل فته ولګېږي بیل شي سره دا به دلته کې زه فیسټ کړم اوس تاسو ورته ګورئ دلته کې ما څه وویل سپین this is inline level اول ته کې دا لیکل راغلل اوس به زه دلته کې راشم دې ته به زه یو کلر ورکړم څنګه کلر به ورکړم سپین ته ځم دلته کې مې بیکګراوند کلر ورکړ څنګه مې ورته ورکړ بیکګراوند کلر فرض کا دا کلر مې ورته ورکړ اوس تاسو ګورئ تش هغه ایریا ګورئ زه کلر واخیستلو بل یو ځای نه راخیستی که زه هر څومره دې ځای کې اوس پراپرټیانې وغیره ورکوم فقط ګوره کلر کوم ځای واخیستلو دې نه تر دې ځای پورې دې واخیستلو که زه اوس بل څه راوړم هغه دې سره څنګ کې راځي که بل څه راوړم هغه به له دې سره په څنګ کې راځي دا انلاین ده په خپل لاین کې ده بل ځای ته دا نه ځي مخکې دا نه ځي دا مې دلته راوړلو زه راځم په دې ځای کې برس کړه یو بل سپین هم ورسره راوړم تاسو ورته ګورئ دا را کاپي کوم دې ځای نه او دلته کې پیسټ کوم په دې طریقه مې this is also inline
تاسو وګورئ دا به دې څنګ کې راغلی. همداشان کې بل اخلم دا ټول له دې سره په څنګ کې راځي، یعنی بلاک نه دا په خپل لاین کې راځي او په بل پسې. نو دې ته وایي ان لاین لیول کې تاسو سره ایمیج راځي، انکر راځي، لیست لینک راځي او لینکس خو شو خو بلاک. اوس موږ د څه کار کوو، موږ د څه لپاره نن ډسپلی وایو. ډسپلی په دې خاطر باندې وایو چې بعضی وخت فرض کما د غزي کې هډ اخیسته ده، همدا هډ زه غواړم چې دا خو بلاک لیول ده، زه غواړم د ان لاین لیول ته واړم. په څه طریقې سره موږ کولای شو چې دا د بلاک نه ان لاین لیول ته واړو. په دې خاطر باندې موږ ډسپلی وایو، چې دا چېرته واړو، د بلاک لیول نه ان لاین لیول ته چینج کو، ځکه موږ ته په کار کې زه غواړم ته سایز ورکم وغیرہ شیان ورکم. نو په دې خاطر باندې موږ دا څه کوو، دا وایو. نو دلته کې زه اوس راځم په الحال څه کوم، ورته وایم چې کوم ما سره هیډینګ 1 ده. دلته کې ګوره زه راځم، دلته تاسو وګورئ دا زما سره هیډینګ 1 ده. ډي ډسپلی ما ته څنګه کا، د ډسپلی راته څنګه کا، دلته ګوره چې څنګه راغلم ما ډسپلی وویل، دا ګوره بلاک دا کنټین پلیکس باکس پلیکس روټ، همدا شانتي ګریډ ان لاین بلاک ان لاین فلیکس ان لاین ټیبل لیست آیټم دا راځي. وروسته وایو قرار دي کې ډیر وایو تر یو بم زمونږ نه پاتې کیږي، اکثر به دي کې وایو ان شاء الله چې مخکې زو ایډوانس زو. نو دې کې زه ته موږ اوس په حال سو وایو، په حال تاسو به دې باندې نظام پر کې تیار بلاک دا زو ته مدار د څه کړه ان لاین کا څنګه کړه ان لاین کې دا مې کله ان لاین کې تاسو وګورئ همغه ایریا وخت څنګه چې د دې خصوصیاتو هغه خصوصیات په دې کې څنګه شول شامل شول. همدا شان دي که زه غواړم چې دا پاراګراف نه دا زه کم دا ان لاین کم، نو په دې خاطر باندې دلته کې راشه پاراګراف ته دلته کې ورته وایي چې دې ډسپلی ماته څنګه کا، دې ډسپلی ماته ان لاین کا. نو چې ته ان لاین غواړې دا به څنګه چې تاسو سره به دا ان لاین شي، دا به تاسو سره ان لاین شي. چې دا ان لاین شو ګور دا نور لیکل پسې دا شانتي ورزي وګوره دې پر ځل کله غلی واغ ایریا هم دا شان دي تشه پاتې شوله، هم دا شان دي هغه هټ ټوخه نو دغه شان دي دا بلم ته غواړي چې ان لاین کې د اخري ته وګوري فرات ته دا زه ته د ډسپلی مرته څنګه کا، د ډسپلی راته څنګه کا درته ان لاین کا. تاسو به خیر صرف د ان لاین او بلاک باندې ځان پوي کوي، وروسته تاسو کولای شئ چې بیا د باندې مصر به خلاص شي ان شاء الله. چې پروجیکټس راځي یو پروجیکټ مارته ویل چې مونږ کو د هر سموز د کېږي دا ټول تل تکراریږي. ګوره بلاک لیول ان لاین ته ګوره چینج شول، ډسپلی څنګه شوله ان لاین شوله. همدا شان تاسو وایئ چې دا موږ په کوم ځای کې کارو، دا موږ هغه ځای کې کارو. پارس کومه یو نیو بار اخلو یا زه یو لیست اخلم او دې لیست تاسو وګورئ ښه د دې کې زه راځم پارس کما هیډر واخیستلو، هیډر کې بیا موږ څه کوو، هیډر اخلم او دا به ختم کوم. تاسو وسوته ګورئ ښه دا موږ ته کوم ځای کې پیدا کوي، دا چې د فرض ک هیډر مې واخیستلو، هیډر کې زه لیست اخلم او لیست چې د زمونږ سره چې دا زمونږ سره نیو بار مې واخیستلو، نیو بار کې چې مونږ کوم آیټمز لیکو هغه مونږ په لیست کې لیکو. نو ګوره لیست د یو ال اخلم، نو دې کې لیست آیټم اخلم، صحیح ده. لیست آیټم کې بیا انکر ټیګ واخلم، انکر ټیګ کې دلته کې به زه د هیش کم او دلته به زه ولیکم فرض که هوم مې ولیکلو. همدا شانتي به موږ دلته داسې کار وکړو چې دا به زه بریک کم، دا بل به هم بریک کړو. هسې تاسو په دې دپاره لږ کار کوم ښه. دا هوم شو، دا به زه ډوپلیکیټ کم، کاپی به کم دیزی نه تاسو ورته ګورئ، کافی دا هم کافی، دلته فیسټ، دلته کافی فیسټ، دلته کې هوم کم فرض که دا به زه سرویسز کم، فرض که دلته کې به زه دا کلاسز کم، فرض که دلته کې به زه دا کانټیکټ کم، کانټیکټز او دلته کې به یو بل هم ور واچوم کانټیکټ او دلته کې به راشم دا به زه اباوټ کم، صحیح ده به زه څه کم اباوټ کم. همدا شان تاسو هسې یو لیست ته جوړم، صحیح ده. لیست زموږ سره دا ګوره بلاک لیول ده، هلته کې موږ هم ویل دا لیست څومره آیټمز دي دا موږ سره بلاک راځي، یو سر نه واخله بل سره پورې وی ځای نیولو، دې کې موږ مخکې کار کړی. تاسو اوس دلته کې ګورئ دا زما سره لیست جوړ شو، هوم سرویسز کلاسز کانټیکټ اباوټ. اوس زه غواړم چې دا خو دا شانته راغلی، زه هم دا نیو بار دغه شان یو په بل پسې راشي، داسې کې موږ جوړ کړو نیو بار غټ په تاسو جوړ شوی ته کې ډي آی ټي او وغیرہ زونه هغه ډیپند په هغه ویب سایټ باندې کوي، هغه معلومات ټول راغلي او دا موږ په څه طریقې سره برابرو، دا بیا موږ په همدغه طریقې سره برابرو. چې کله موږ پروجیکټ کول ما درته وویل زه به سمپل راشم چېرته کې، زه به سمپل راشم دې ځای کې فرض کا د سر ته به لاړ شم او دې ځای کې به ساده شی واخلم، لیست واخلم، خدای دوی کې چې همدې سر راشي که نه بیا به داسې کوو چې دې ابین ته به ځو او دلته کې زه ورته وایم چې دې ډسپلی ماته څنګه کا، د دې ډسپلی ماته چې دا راته ان لاین کا، څنګه یې کا راته ان لاین کا.
وګورئ اوس ته اډیټ ډسپلی موږ سره څنګه شوله انلاین شو هوم سرویسز کلاسز کانټیکټ اباوټ راغللو اوس غواړم چې دا ښي خواته راشي دې ځای کې راشي تیر راوستلی شي خواته اپلوډ یې څنګه که ورته رایټ کا نو بس دا بیا وروسته کیسې دي ګرانه دا بیا ته پې خپله پرې اجرا کوې دا تا زده کړي دي ته زما نه اوس تکړه یې زما نه ښه پې پوهېږې او ماشاءالله زما نه ډیزاین هم ښه کولی شې نو دې طریقې سره دا فلوټ رایټ ته راړلو اوس تاسو کولی شئ چې په همدې باندې خپل پروسس اجرا کوئ دې ته فیډینګ ورکوئ دې ته مارجنز ورکوئ د ښي خوا نه چپې خوا نه هرې خوا نه چې غواړئ تاسو دا سیټ را سیټ کړئ مارجنز دي اول مارجن چې موږ لګولو چا دپاره هم لګولو ټاپ دپاره هم لګولو فرض کړه زه ټاپ نه ورته وایم چې 15 پکسله دې راشي همدا شانتې د لیفټ نه دې څومره راشي فرض کړه لیفټ نه چې دا 20 پکسله راشي او بیا د بټم کې څومره راشي بټم نه چې د لس پکسل نه 15 پکسل دي د بټم نه هم وي همدا شانتې د رایټ نه دي څومره راشي رایټ نه دي هم 20 پکسل راشي دا شانتې دا ما ورته څه وکړل مارجنز مې ورته ولګول مارجن لګوئ فیډینګ لګوئ وغیره شیزونه لګوئ تاسو لګولی شئ همدا شانتې فنډ سایز ورته ورکړئ نو دا خیر بیا وروسته کیسې دي وګوره دا شانتې راغللو همدا شانتې زه ورته وایم چې ته څه وکړه یو کلر ورکړه بیا به هغه موږ هیډ ته ورکړو هیډ بیکګراونډ برابر دومره کیسې دي بیا به دې باندې تاسو هور لګوئ او بیا به دې کې نور لیسټونه جوړوئ هغه ټول راځي وایو انشاءالله چې پیډینګ ورته ورکړئ نو دلته کې موږ کلر نه لګولی نو که چېرته بیکګراونډ کلر وای بیا تاسو ته ښه واضحه معلومېده او پته یې راته لګېده نو په دې طریقې سره دا موږ څنګه کوو برابرو وګوره بلاک لیول چاته مې چینج کړ انلاین ته مې چینج کړ په همدې طریقې سره خیر دا خو داسې دي وکړل اوس دا سپین خو چې دا خو دا صحیح دی باندې موږ پوهېږو دا څنګه ده دا چې دا اوس زموږ سره انلاین لیول زم چې دا بلاک ته چینج کړم نو بس ډسپلی دا انلاین ته بس ورته ولیکي بلاک به ورته ولیکي ښه بلاک ورته ولیکم هو بلاک ورته ولیکه دلته کې وګوره سویچ ته چینج شو دواړه بلاک ته چینج شول دا هم دا بل هم ځکه یو سپین نه ټول ته اپلای کېږي په همدې طریقې سره دا ما چینج کړل دې ته مې چینج کړل هغه د بلاک ته جوړ شو لکه څنګه چې پاراګراف کوم خصوصیات لري هغه اوس دا هم لري ښه اوس به د ډیپ ته راشو چې ډیپ څه کار کوي که زه وغواړم چې په ډیپ کې نه ده دننه د کې کوم پاراګراف دی دا موږ څه طریقې سره برابرو دوه خبرې دي ډیپ چې کله تاسو اخلئ یو موږ بلاک وایو یو بیا بل موږ څه وایو انلاین بلاک وایو څه وایو انلاین بلاک ډي ډسپلی د فرض مثال زه دا غواړم چې ډي ډسپلی څنګه کوم ډي ډسپلی اوس بلاک داسې الریډي بلاک دا فرض کړئ د بیکګراوند کلر اخلم تاسو ورته ګورئ بیکګراوند کلر مې ورته واخیستلو بیکګراوند کلر مې ورته واخیستلو بلیک او د دې لیکلو کلر به ورته واخلم څنګه کلر به ورته واخلم وایټ تاسو ګورئ دلته کې اوس څه چل کېږي دا ګورئ طریقې سره راغی که نه جوړ له فلحال اوس غواړم چې دا څنګه کوم دا انلاین لیول ته چینج کوم نو ډسپلی دا ډسپلی مې څه ورته ویل چې دا ته ماته انلاین ته چینج کا ښه دا ته انلاین ته چینج کېږي وګورو چینج کېږي که نه چینج کېږي وګورئ دا بالکل ورک شولو دې ځای کې هېڅ شی هم رانغله بارډر سیسټم یې غونډ ورک شو دا ولې ورک شولو هر هغه شی چې هغه ته موږ ویډ او هایټ ورکو دا شانتې زده کړئ دا به تاسو په انلاین بلاک کې اخلئ په څه کې به اخلئ انلاین خو د بلاک نه انلاین راوله خو بلاک نه انلاین دې خصوصیات دا د کوم شی چې ویډ او هایټ لري کوم شی چې شی لري ویډ او هایټ لري دته موږ ویډ او هایټ ورکو نو دا موږ څنګه راولو دا اوس ګورم ما په حال څنګه کړلو دا ما انلاین کړلو دلته که زه اوس وغواړم چې څه وکړم دې ته زه ویډ هایټ ورکړم فرض مثال زه وتایم چې دې ویډ راته داسې کا چې څو یې که راته د دې ویډ راته که 400 پکسله یې که راته او د دې هایټ راته چې دا هغه څومره کا ویډ دې دومره کړلو او راشه هایټ یې څومره که راته هایټ راته که 500 پکسله دا وګورئ دا اوس تاسو کولی شئ کوم ټیم کې انلاین او انلاین بلاک باندې اوس په ډېر خلک نه پوهېږي دا څنګه کار کوي هغه لیکلو تاسو کار نه لري هغه به سیټ کېږي هغه اسانه ده ښه ګورئ اوس ته مې هایډ او ویډ ورکړلو که زه راشم چېرته غواړم چې دغه ما انلاین کړی که نه دا ما انلاین کړی زه غواړم چې دې ته ویډ او هایټ ورکړم دې ته تاسو اوس وګورئ دا به په دې باندې نه اپلای کېږي ځکه دا انلاین ده دا ویډ او هایټ تاسو دې ته نشئ ورکولی انلاین ته ګورئ دې ځای کې زه ورته وایم چې زما سره کوم هیډ ون ده هیډ ون ده دې ته داسې وکړه ته یو ویډ ورکړه ورته ویډ څومره ورته ورکړه ویډ ورته ورکړه 500 پکسله او دې ته هایټ هم ورکړه هایټ ورته ورکړه څومره هایټ ورته ورکړه 100 پکسله مخکې دا اپلای کول ورکول مو کنه اخیستو به خو اوس چې ما دا انلاین کړی ده تاسو څه وګورئ دا به وانخلئ وګورئ هېڅ شی وانه اخیستل دا یې نه اخلي ځکه دا انلاین ده خو که زه چېرته راشم د انلاین بلاک کم څنګه کم انلاین بلاک کم تاسو ورته ګورئ دا ما راواخیستلو دا ما څه کړلو انلاین بلاک مې کړلو او اوس دلته کې زه راځم تاسو اوس وګورئ دې واخیستلو په انلاین بلاک کې چې کله تاسو یو آیټم انلاین بلاک اخلئ هغه ته بیا تاسو کولی شئ چې هیډ ویډ او هایټ ورته ورکړئ که نه همدا شانتې دا نه شئ کولی چې تاسو سره هایټ او ویډ واخلئ
په دې طریقې سره وګورئ ما چې کله د انلاین بلاک کړو اوس کولی شم ته زه ویټ او هایټ ورکړم فرق کې هم دا ده پوښتنه وکړئ ډېر کسان اوس فلحال هم په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې دا موږ څه طریقې سره دې ته ویټ او هایټ ورکوو ښه چې دا مو شولو که زه دا چېرته فرض کړه بلاک کم بیا هم دا کار کوي بلاک خو بای ډیفالټ د لیکل نه کې که نه دا کار کوي وګوره اوس هم کار کوي خو کله چې ما دا انلاین کړلو بیا هلته ویډ او هایټ کار نه کولو نو دې طریقې سره ته کولی شي تاسو اپلای کړئ او کار پرې وکړئ اوس یو بله ویډیو چې موږ ته ډېره زیاته مخکې راځي یو درته اوس وایم بله درته بل وښیم ځکه اوس ټایم نشته ده کیسه سره خرابېږي هغه څه ده ډیپ ده او د ډیپ دننه زما سره یو دانه پاراګراف ده په دې پاراګراف کې ګوره اول باډي د ټولو پیرنټ راځي باډي چې کوم ده که زه راشم او دې کې باډي ته زه فونټ سایز وټاکم فرض که باډي د زما سره او دې باډي ته نه د ما فونټ سایز وټاکلو یا ټیکسټ سایز یا فونټ سایز نه دا ما ورته وټاکلو څومره مې ورته وټاکلو دا ما چې د وټاکلو 200 پکسل فرض که دا ما د باډي فونټ سایز کړلو تاسو اوس دلته کې وګورئ دا ټولو پیرنټ دا ټول باندې اپلای کېږي چې وګورئ ټول ته 200 پکسل شول ومولیدلو دا ټول د څنګه کېږي اپلای کېږي ځکه دا د ټولو چې ده پیرنټ ده د ټولو پیرنټ ده همدا شانتي که زه غواړم چې فرض که دا زه راواخلم او دا زه څومره کم دا زه 50 کم ګورې دا په ټولو باندې اپلای کېږي په همدې طریقې سره همدا شانتي که زه چېرته راځم او دلته کې راغلم څنګه چل مې وکړه ډیپ ده ډیپ خو خپله ما چې کړی ده ډیپ ما چې ده انلاین بلاک کړی ده که نه څنګه مې کړی ده انلاین بلاک مې کړی ده خو په دې کې چې کوم پاراګراف ده دې کې چې زما سره کوم پاراګراف ده ګورئ div ډاټ div 1 او د دې دننه چې کوم پاراګراف ده په کوم نامه باندې ده پاراګراف 2 یا head 1 یا پاراګراف 2 p2 this is para که نه this is para 2 فارا ان ډیف ټیک شو دا انده ماده ځکه کړای دا ورته ورمې کړلو اوس تاسو ګورئ ښه دقیق ګورئ ښه دلته ګورئ this is فار ان ډیف ګورئ د ځکه د دومره ځای نیولی زه اوس راځم همدې فاره ته نه ده په کوم ډیپ کې چې کوم فاره ده دې ته زه یو کلر ورکوم څنګه کلر ورته ورکوم p2 I think چې p2 اوس دې ته کې ما بیکګراوند کلر واخیستلو او بیکګراوند کلر مې څنګه ورته واخیستلو بیکګراوند کلر مې دې طریقې سره ورته واخیسته تاسو اوس ګورئ دا فلحال دا نه اخلي وینئ دا په دې طریقې سره دا نه اخلي ولې نه اخلي موږ یو کار کوو زه داسې کار کوم څنګه کار کوم چې دې ډیب نه ده دا کلر هم زه ختموم دا به زه یلو کړم همدا شانتې دې دننه ډیب کې فار 2 ده دا هم کلاس نه تاسو اوس وګورئ دا وګورئ دا ډیپ کې چې کوم پاراګراف ما واخیستلو پاراګراف ما اخیسته دلته کې ورته ښکاري ګوره دا وګوره وایټ د بیا شاندې دغه شاندې کلر راغللو دا وګوره مکمل چې ډیپ خو ما انلاین بلاک کړلو انلاین بلاک مې کړی ده که نه او دا پاراګراف چې دا بلاک ده اوس زه غواړم دا ډیپ د دې پاراګراف دپاره چې دا بیا ډیپ چې دا ګوره پیرنټ ده او دا چیلډ ده هغه پلار ده دا یې زوی ده زوی هم چې دا انهریټ کې یعنې میراث کې یوسي چې یوسي د دې چې کوم خصوصیات دي کې موجود ده په ډیپ کې هغه باید دغه پاراګراف هم واخلي یعنې که هغه انلاین بلاک ده دا هم انلاین بلاک شي که هغه انلاین وي دا هم انلاین شي همداشانتې یو پاراګراف ده د پاراګراف دننه موږ سپین اخلو وغیره شیزونه اخلو نو هغه پاراګراف چې ده د هغه سپین دپاره نه ده فرض که زه دلته کې راځم دا شمېر تاسو ځان پوهې کې انهریټ څنګه کار کوي دلته کې ګوره ما پاراګراف اخیستی که نه وینئ دا زما سره پاراګراف ده اوس د دې پاراګراف دننه راځم او داسې کې زه یو څه سټرانګ کوم صحیح ده لکه زه یو سټرانګ ویلیو ورته ورکوم ورمې کړله ګورئ لکه لیکل پکې کوم یا داسې کې زه راځم دلته یو څه سپین کوم صحیح ده موږ سپین کوو دا به تاسو ووایئ ټول راځي سپین د دې دپاره کوو چې اوس موږ که یو لیټر وي همدې ته هر قسم ته ډیزاین موږ ورکولی شو ته موږ هر قسم ډیزاین ورکولی شو اوس دا سپین او دا سټرانګ چې کوم موږ ویلیو هغه ټیکس دلته کې موږ ولګولې ایلیمنټس دا چې دي زموږ سره څه دي دا دای پیرنټ ده او دای چیلډ ده او د دې پیرنټ بیا چې ده هغه باډي راځي خو اوس وایم چې دغه کوم خصوصیات دي هغه باید دا هم واخلي هغه خصوصیات باید په دې کې هم راشي نو دې طریقې د دې دپاره بیا موږ څه وایو موږ بیا چې دا انهریټ وایو څه وایو انهریټ وایو چې دا انهریټ کړي ګوره همدا ډیپ ده زه هم د دې ډیپ خو چې دا انلاین بلاک ده دا پاراګراف هم چې دا انلاین بلاک شي هماغه شانتې دا هم انهریټ شي نو په همدې خاطر باندې به تاسو دلته کې راځئ او دلته کې به ته ورته وایئ چې د دې کومه ډسپلی ده دا د چا نه انهریټ دي څه دي کې انهریټ دي د چا نه دي انهریټ کې د دې ډیپ نه دي انهریټ کې تاسو اوس ګورئ
دلته کې به انهریټ کړي هغه انلاین بلاک دا هم انلاین بلاک شلو همدا شانتي د دې دننه چې کوم لیکل موږ اخیستي ول سترونګ او دغه تاسو ګورئ دلته کې رانه ورک نشي او دلته کې راشم پارا 2 ته پارا 2 او پارا 2 کې دننه نو دلته راځم ډاټ پارا 2 او پارا 2 دننه ډاټ نه سپین او سپین یا سترونګ او دې تاسو کا د دې ته اول بیک ګراوند کلر ورکه بیک ګراوند کلر ورکه په کوم شانتي یلو چې واضح ښکارا شي دا هم دا شانتي راځو دغه یلو د تیار بل کلر به ورته ورکو کوم یو اورنج کا سپین او د سپین کې د کار وکړه غلط خو منې لګیا کنه فارا 2 کې چې کوم سپین ده هغه راته څنګه کا اورنج کا او خانه پوهیږم چې دا سوساری وخوړلو اوس دوی تم صرف د ډسپلی راته کا دې ډسپلی څنګه کا دې ډسپلی راته انهریټ کا څنګه کا انهریټ کا ځان به پوهی کې تاسو صرف انهریټ کا مطلب دا چې دا پیراګراف نه ده دا خو پر مثال زما سره چې ده انلاین ده زه تم انلاین کوم دې ډسپلی به زبر ته بلاک کم P2 فارا 2 P1 من غلط لګیو کنه من بيخي غلط لګیو زه وایم چې من غلط لګیو دا به ختم کوم را به شم دلته فارا 1 ته P1 کم یو دا دلته کې من غلط لګیو په دې لګیو غلط چې د ویډیو مغټه شوله خو شول چې غټه شو په مایس دا د P1 د من باید دلته را شو P1 کې چې کوم سپین د هغه ته باید من ولګو من غلط لګیو ماته دی وکړه خمه وکړل خدلته زوس راځم پاس کدا از ما سره بلاک دا صحیح ده دا بلاک تاسو پیژنئ چې څنګه به راځي نو چې کله بلاک لنو ټول ایریا چې څومره د ما سره نسی ودل د زیل ټول ځای ونیولو او زیل نه لیکل ډیرو دغه شین باید راشي دا شین دا شین چې دغه دې ته به د کار وکم چې د لیکل به زه وایټ کم تاسو ته به خي واضح ښکارا شي وایټ نه کلر به زه ته ریډ کم دا سانه بيخي وګر شو مانه غوښتل چې دومره وګر شي دا مې ریډ کړلو او اوس بدلته کې راشم د ځکه به زه اوس دغه چې کوم د لیکل چې زیر سور شول اوس راځم د ځکه د کار کوم چې زه تویم چې کوم ما سره ډاټ P1 ده او ډاټ P1 کې چې کوم دغه د سپین ده دې ته د کار وکړه چې یو بیک ګراوند ورکه او بیک ګراوند کلر د څنګه ویلو دی صحیح ده کنه دا څنګه راشي یلو دی راشي وګوري هغه سپین چې کوم ده د طریقې سره راغلو this is Spain this is Spain تکي راځو this is Spain وملیدو this is Spain د دې طریقې سره راغلو اوس دلته کې وته مجد سي کار وکړه دا خو تیار بلاک ده د بزو ته چې انهریټ کا ډسپلی څنګه ډسپلی انهریټ کړئ وګوره ټول ایریا د زموږ سره نسی تر اخره پورې نو هم دې طریقې سره ما ورته ویل چې دا څنګه کار کوي بلاک انلاین او بلاک لیول باندې دا کار کوي موږ درته دې طریقې سره چې هغه څنګه کوم دا شانتي بادام کیږي څنګه خصوصیات مجدي تور کول هغه خصوصیات دا هم اخلي د خپل انهریټ کیږي ور سره نو دا پیرنټ او چایلډ خدای دې وکړي چې دغه ویډیوګانو باندې مزام پوي کړی وي انلاین بلاک مزده کړی وي بلاک لیول انلاین لیول کوم الیمنټس چې یا کوم من سره ټیکس دي هغه مو یاد کړی وي د باندې مسر خلاص شوی وي ډیر زیات امپورټنت دا یو خصوصي خبره دغه چې کوم مینیو مې ته جوړ کړله دا خو عادي ودی کې خیر من کار کوو ګوره زمونږ سره د ډسپلی چې بلاک او هغه مو ډسپلی چې ته چینج کړل انلاین ته مو چینج کړل د مداشن تر وستل د بیا هور لګو دي ته بیا ډیزاین ورکو دي نه بیا د خطونه ختمو هغه روسته د قرار کارونه دي دا زمونږ نن وزیدار ویډیو لګو شو خو شول وی ګوري تاسو به ام بي مصرف شي زمونږ به کار شي سبق به یاد کې شی به یاد شي زم په کې انهریټ باندې زم په کې بلاک انلاین بلاک هم دا شان څنګه تاسو کولای شئ دا چینج کړئ دی وي تر مابین پارک شه دا ډېری امپورټنت خبرې دي نه تاسو خلاصون نشته د سره مسروکار د پروجیکټ کې به تاسو وګوري هر څه کې به تاسو وګوري او هغه مداشولو اسایمنټ مداشولو چې په دې هر یو کې به تاسو یو دانه شی جوړوي انلاین د پر مثال بلاک ته چینج کا بلاک د انلاین ته چینج کې یو خو مزیدار ډیزاین وکا ډسپلی کې وخه کوډ او ډسپلی به دواړه ماته سند کړه خامخا دومره وکړئ صرف یو اسایمنټ برابر کړئ چې
دا ټول شیان پکې یو شی وي. دا کوم ویلیو چې ما تاسو ته وویل دا ټول پکې یو شی لکه ما چې دغه کې دا جوړ کړ ته کې خیر وسره هم لیکه کمنټ کې کوډ کې لیکي هم دلته کې لیکل شي دلته نه راځي خو خیر کمنټ کې یا د په ورډ کې برابرول یا بغیر شي کې نو دا ډیر مزدار شي. پس کدا ما انلاین بلاک ته چینج کړی دا بلاک د انلاین ته چینج کړی دلته می دا کړی دلته می دا کړی لکه ما چې سپین ولګول سپین ته بیا ته ډیزاین ورکه خاصه ته دې چې کوم مخکې ویب پیج جوړ کړي هغه را واخله په یغه کې تاسو کا اډیټینګ وک برابر کړه ته نه وړم چې ته مزلګیا شو بیا خوري وکینه امغه دي ډیبز وغیرہ جوړ کړي همغه ډیبز راخله په کې ته اډیټینګ وکړه خلاص لس منټم نه ناخلي. خو په شرط د دې چې تاسو په لیکچر باندې نظام پوي کړی وي تاسو پیژندل وي تاسو ځان سره نوٹ لیول وي تاسو په دغه ویډیوز باندې نظام پوي کړی وي په دې ویډیو چې ته پوه شو ته ګوره کنه دا ویډیو چې مونږ وایو دا سونه ویډیو چې مونږ ویلې زه به ته دا یې ولته وایم چې دا مېرته ویډیو وګوره دا مېرته ویډیو دا ایگزامپل مور کړو د کې دا ایگزامپل وګوره د کې دا ایگزامپل وګوره ټول راځي مخته یو نه پاتې کیږي. همدا شان مته تاسو ټول وګورئ په پروجیکټس کې چې کله مونږ اول پروجیکټ کول بیا تاسو خپل پته لګیږي وغیرہ تاسو به سبا سایټس جوړوي ویب سایټ ځان لپاره هر قسم ته ویب سایټ تاسو نظریات شریکوم ویب سایټ سره شریکوم اما شان دې وګورئ چې خلکو تیار جوړ کړی دي بس تاسو صرف واخلي پښتو خپل اډیټینګ شیزونه دې کې واچي امغه دماغ دی او کاروي او کار پکې کوي صحیح ده. نو بس دا نن ورځې درس وګور شول ان شاء الله ما کوشش کوم راتلونکي درسونه واړه لاند کم خو با چې څومره لنډوي به تاسو نه پوهیږئ په لاند شای نه ویخه یعنی څومره وګدي کې خدای لګ تشریح کې زیاتېږي تشریح زیات شي خبرې زیات شي په کې لګ مم سره خپل خلاصيږي. خیر تاسو زیات نه یو غنټه ما تاسو ته وخت ورکوي زیات نه یو غنټه بس کاپی شاپی ده.